السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قربانۍ او اضحیې متعلق څلورمه مسله دا ده، کله یو چا سره په خپل کور کې د پوره کال غله پرته وي، هغه غله که غنم وي او که اوړه او که ورځې که هر څه وي، دومره یې چې د ده د ټوله کال د خوراک بندوبست د دې څه کېږي او ټول کال دی په دې گزاره کولی سي. خو دلته دې خواته چې ورته وګورې دومره یې چې هغه قیمت ته حساب وسي، هغه تقریبا 2-3 لکه روپۍ ته رسېږي یا کم از کم 2 لکه روپو ته رسېږي، یعنې د سپینو زرو نصاب ته رسېږي. اوس آیا دغه غله باندې قرباني یا اضحیه واجب ده که نه؟ د دې مسلې متعلق باید دا ووایو، که د یو چا سره په کور کې د یوه کال مکمل غله پرته وه، غنم پراته وه یا اوړه پراته وه یا وریجې پرتې وې، او د هغه مالیت چې تا حساب ورته وکړې د دې غنمو یا د اوړو ټول قیمت ته حساب وکړې، هغه تقریبا دومره جوړېږي چې د سپینو زرو نصاب ته ورسېږي یا در هغه څه زیات سي. نو راجح قول دا دی چې دغه غله په حاجت اصلیو کې داخل ده، لحاظه د دې قیمت حساب نه کول کېږي تر څو چې بیا پر دې باندې اضحیه لازم سي. یعنې که سړی دا ورته وګوري چې د یوه میاشتې بلکې د یوې هفتې څخه زیات غله ده، نو دا باید په نصاب کې راسي او د دې په قیمت باندې باید اضحیه او قرباني لازم سي. لیکن راجح قول دا دی چې هغه دا وایي چې دغه غله چې پرته ده چې د مکمل کال غله ده او قیمت یې هم ډېرې پیسې جوړېږي چې د هغه پیسو له حسابه باید اضحیه لازم سي. لیکن راجح قول داری چې په دې سره اضحیه او قرباني نه لازمیږي. البحر رایق شرح کنز الدقایق دوهم ټوک 463 نمبر صفحه د دې مسلې تفصیلي وضاحت کوي، او همداشان بدایع الصنایع دوهم ټوک 48 نمبر صفحه واما الفصل الذي يرجع الى المؤدى اليه کې د دې مسلې ښه وضاحت کوي. رد محتار دوهم ټوک 348 نمبر صفحه کې د دې مسلې ښه وضاحت کوي، او امداد الفتاوا دوهم ټوک 10 نمبر صفحه کې د دې ښه وضاحت کوي. البته که چیرې د هغه غله د خوراک دپاره نه راګرځولې چې موږ د کور ګزاره په دې کې بلکې په کور کې د دې دپاره ایښې وه که هر وخت دا قیمت لوړ سو دا به زه خرڅوم، د تجارت نیت یې کړی لکه عام کسان، لکه د تجارت نیت کړی وي بیا په دې باندې اضحیه لازمیږي، یعنی د دې قیمت ته حساب کړل کیږي او د هغه قیمت د لوري بیا پر دغه سړی باندې اضحیه او اختری لازمیږي. ځکه دته چې د ضرورت کې نه راځي، ضرورت کې هغه وخت راکلای چې د هېڅکله د خرڅېدو نیت او اراده نه وای، او دا نیت وای چې دا به خورو کال گزاره وکړه، نیم کال گزاره وکړه، د کاله واوښتي خو د خوراک دپاره و، هلته دا په قرباني پر دغه غنمو نه واجبېدل. اوس دا چې د دې دپاره ایښي دي چې لږ ګران سي یا زما ورته ضرورت سي بیا یې خرڅوم، او د تجارت نیت یې د اول سر کې کړي، بیا پر ده باندې لازمي اضحیه او اختری واجب ده که د دې قیمت د دې غنمو ده و نصاب ته رسېدي. په دې حاله باندې المحیط البرهاني فی الفقه النعماني اتم ټوک 456 صفحه کتاب الاضحیه کې د دې وضاحت کوي، او همداشان خلاصة الفتاوا څلورم ټوک 310 نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي، او دغه رقم مفتي محمد رضوان صاحب ذوالحجه او قرباني فضائل او احکام کې د دې مسلې تفصیلي وضاحت کوي. والله اعلم بالصواب.